د امام مهدی علیه السلام متعلق خبره کوو. امام مهدی علیه السلام د بیبی فاطمه الزهرا په اولاد کې حسنی سید ده. د شکل و شباهت دا به سردار دو عالم جناب رسول الله پشانی. دیوبی عربی د مدینه منوری بوي. دته چې کله د خلافت ملاویږي دغه وخت کې به د عمر سلويخ کالی، لیکن د ظهور نه وړاندې به څه حالات راځي او هغه حالات به داسې وي چې په شام کې به یو سړی پیدا کیږي د ابو سفیان په اولاد کې، او هغه سړی به د اهل بیت قتل عام کوي. د هغه حکم به تر مصر پورې رسی. چې کله دا کیسه شروع شي دغه دوران کې د روم بادشاہ هغه به د عیسایانو د یوې فرقې سره روغه وکړي او د بلې فرقې سره به د جنگ اعلان کوي. چې د کومې فرقې سره د جنگ اعلان وکړي او دی په خپل منځ کې جنگ شروع کړي، په دې کې به ډېره زیاته خونریزي وشي او دغه عیسایان دا نن چې مسلمان حکمران د ډالرو سپي دي، دا به ستا د مدینې منورې تر خیبره پورې رارسي. یو مکه او مدینه منوره دا دواړه حرمین او د دې حدود به بچوي، بقایا بدل ته عیسائی حکومت راځي. لکه نن موجوده وخت کې د مسجد نبوي د حدودو نه چوزي، د حرم مدني د حدودو نه، د مسجد نبوي د حدودو نه چوزي. سینماګانې دي، فلمونه پکې چي. نو چې کله عرب دومره د ټاک بے غیرت شي او د عربو نه حیا وځي او دین له شا راواړي، نو بیا مخکې زه تاسو ته ویم چې د امام مهدي حمایت او امداد دپاره به لښکر کم ځای نه راځي او د هغه سړي به څه ناموي. د لښکر سره به راځي او هغه به کمانډري، هغه عربي نه وي. عرب به د په دې مردارو کې مبتلی دا چې پکې دي. دا قتل عام خونریزي چې وشي دغه دوران کې د مسلمانانو یو بادشاہ د هغه به وفات وشي، هغه به مړ شي. نو د عیسایانو دا دوه ډلې چې د بادشاہ روم یو سره لګي دویمې سره نه لګي، ده د دې به خپل منځ کې صلح وشي. مسلمانانو نه به لار خطا شي چې چا پسې لاړ شو، څوک مشر کو مشر به نه معلومېږي. لکه اوس چې نشته، اوس شته مشر نشته. لار چې ترې ورکه شي مسلمانان به ګرځي چې امام مهدي چرته دی هغه تلاش کوي. روایاتو کې راځي په دغه دور کې به امام مهدي مدینه منوره کیږي او امام مهدي دا به پڑھا لکھا نہیں، کم استاد به تعلیم نہیں ورکړي، بلکې دته به الله علم لدنی ورکړي. هغه علم چې د الله د طرفه دی هغه علم به دته ملاوي. نو خلق به ګرځي د امام مهدي صاحب په تلاش کې. امام مهدي صاحب ته چې پته ولګي چې دا خو ما پسې ګرځي، دی به د مدینې منورې نه روان شي مکې معظمې. د دې وجه نه چې ما ته خلافت رانه کی، چې مکې معظمې ته راشي، د حجر اسود
او د مقام ابراهیم د دې په منځ کې به طواف به کوي د دې منځ کې به وي او په دغه دوران کې به د یمن د شام د عراق د دې اولیاء موجود وي لیکن د دې نه مخکې د دې واقعې نه مخکې چې کومه د رمضان المبارک میاشت وي د هغې علامه به دی د ظهور د امام مهدي علیه السلام چې په کم کال باندې د ده ظهور کیږي په هغه روژې میاشت کې به سورج او چاند ګرهن کیږي دا به د ظهور د امام مهدي نښه وي د حجر اسود او د مقام ابراهیم منځ کې به د طواف په دوران کې د لاس خلق اوچت کی چې دا امام مهدی دی نوم محمد دی پلار نوم عبدالله دی د مور نوم آمنه چې لاس اوچت کی خلق چې دا مهدی دی دغه دوران کې به آواز وشي هذا خلیفة الله فی الارض د اسمان نه څنګه چې زمونږ عقلونه دا بعضې خبرې نه مني که نه بابا دا چې چا نه دي منلی بیا وخت سره خپله منلی دي چا چې د قبر عذاب نه منودو چې ډانګي او سوټي خوړلی دي بیا منلی دي چې او شته یو د انسان تدبیر دی یو د خالق تدبیر دی ته ځان دپاره یو پلیننګ جوړی چې داسې به کوم او بیا به داسې کوم او بیا به داسې کوم رب کائنات چې دا کائنات پیدا کولو نو د دې د اختتام لیکلم هغه ټیم کې کړي دي چې دا به ختمیږي څنګه حضور مونږ ته مغیبات را کړي دي دا چې کومې خبرې مونږ کوو دا د علم غیب خبرې نه دي نه پیغمبر صلی الله علیه وسلم نعوذ بالله عالم الغیب و نه حضور ته الله ویلی دي حضور بیا امت ته ویلی دي دې ته علم د مغیبات وی علم الغیب وتا دا به نه وی چې حضور عالم الغیب دی د غیب خبرې زر کاله پس چې کومې خبرې به کېږي پیغمبر صلی الله سوه کاله مخکې کړي دي دا علم الغیب نه دی دا علم د مغیباتو دی علم بالمغیبات هغه خبرو علم د پټو چې الله ورکړی دی چې دا امت ته ووایه داسې به کېږي نو دا علم الغیب علم الغیب دا صفت صرف و صرف د چا دی د چا دی عقیده به صحیح او سالمه درسته ساتئ امام مهدی علیه السلام اعلان چوشی هذا خلیفة الله فی الارض دا پزمکه د الله خلیفه ده دا آغا دین او دا آغا اسلام وارث ده دا آغا محافظ ده چې آغا اسلام ته د عرب ممالکو شاکړي د عیسایانو او د یهودیانو د خوشحالی دپاره دی قسمه قسم استقبالات کړي دي قسمه قسم خوشامندۍ کړي دي صرف د دې دپاره چې ما نه دا نصرانی خوشحال شي ما نه د یهودي خوشحال شي لکه ټرمپ ته استقبال کې جاز ورکو هغه پې بمونه راوړو د قرآن وینا غلطه کلم قرآن وایي مسلمانانو یهود او نصارا په دوستۍ سره دا ستاسو دوستان نشي کېدی راشه روایاتو کې راځي چې کله دا حالات شي عیسایان به د ټولې دنیا د مسلمانانو د ختمولو دپاره رایوځي شي او دلته به حضرت امام مهدي علیه السلام ظهور هم شوی دلته سره به د عراق د شام او د یمن دا اولیاء بیعت کوي په حرم مکی کې د بیعت نه پس د خانه کعبې لاندې چې کومه خزانه د هغې ته رتاج الکعبه وایي هغه رتاج الکعبه خزانه به امام مهدي علیه السلام په خپله راوباسي او هغه خزانه به حضرت امام مهدي علیه السلام په خپل لاس هغه ټیم په مسلمانانو کې تقسیموي دا چې تقسیم شي امام مهدي علیه السلام بلا مکه معظمه کی وي د مدینه منورې فوج براشي د حمایت دپاره د سره بیعت او یو ځای کېدو دپاره
دلته به د خراسان نه یو لښکر راوځي د منصور نامي سړي باندې، د هغې کمانډر به منصور وي او هغه لښکر به را روان وي. په لاره کې چې څومره غیر مذهب کافر د الله دشمن دا مخې ته راځي، هغه ټول به ختمی او امام مهدي علیه السلام ته به رارسي او د ده په لاس به بیعت کوي، د ده حمایت به کوي، ملګرتیا به یې کوي او ورسره به بیا جنګونو ته ځي. الله دې مونږ که ژوندي و هغه لښکر کې یوځای کړي، او که چېرته بل طرف لکېږو نو خدای دې د هغې نه مخکې ځان ته وغواړي. دی به راشي، دی به یوځای شي. د دې نه پس به امام مهدي علیه السلام مدینې منورې له تشریف یوسي، بیا د حضور زیارت به وکړي، د روض انور سلام به وکړي، حضور مبارک سره به عهد و پیمان وکړي. یا رسول الله ستا هغه پاتې کړی شوی میشن چې کوم را پاتې و د هغې د تکمیل دپاره روان یم. دی به روان شي د دې ځای نه، چېرته به ځي؟ مسلمان ته دا پته نشته. مسلمان ته دا پته د شاهرخ خان فلم کې کوم ځای کې څه کړي و دا ورته پته، په فخر سره وي دا وله پته چې د فلانکي اکټر څومره بچي دي، د اکټرې څومره بچي دي، د ښځې څه نامه ده، دا پته ده ورته. د پښتو د چا چې پښتو فلمونه خوښ دي هغې له پته ده چې د فلانکي څومره بچي دي او د فلانکي څومره دي او کور یې چېرته دی، دا هم وله پته. خو که د دې خبرې شوې تپوس ته وکړو بیا پته نشته. امام مهدي علیه السلام به شروعات کوي، قسطنطنیه ته به روان شي. لیکن حضرت په دغه دوران کې دا داسې نه ده چې دا د ګینټو خبرې وي، په دې کې به 7 سال تیر شي. څومره؟ 7 سال. امام مهدي علیه السلام چې روان شي لاره کې خبر به ملاو شي چې دجال راووتو. امام مهدي علیه السلام به په دې دوران کې د هغه ځای په ځای به دی روان شي شام طرف ته، خو د ځان نه مخکې به 5 یا 9 ګوډ سوار په اسونو باندې 15 یا 9 کسه سواره دا به لیږي او حضور پاک فرمای چې هغه کوم 15 یا 9 کسان به ځي د هغې د اسونو رنګونه هم ماته معلوم دي، د هغې نومونه هم راته معلوم دي، د پلارانو نومونه هم راته معلوم دي، د هغې قبیلې هم راته معلوم دي. حضور هغه ټایم کې صحابو ته وایي ای صحابو چې هغه کم کسان به مهدي لیږي چې لاړ شئ دا خبر رښتیا دی که دروغ دی، د هغه کسانو د اسونو رنګونه، د هغې نومونه، د پلارانو نومونه، قبیلې، دا هر شی به ما ته اوس نه وي معلوم دي ما ته چې دا وي. دی چې کله روان شي او خبر راوړي امام مهدي علیه السلام ته به وفرمایي وی حضرت دا خبر دروغ دی، هیڅ هم نشته. امام مهدي علیه السلام به بیا روان شي خپل منزل مقصود طرف ته چې د کوم طرف اراده یې کړې ده. لیکن د دې نه پس چې دجال ظهور کیږي او دجال روزي دا دویم ځل راوتل به یقیني وي، دا به حقیقت